وصحبه اجمعین اما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره من سورة الفاتحه کې لګیو او په سورة الفاتحه کې خبر روانه و د اهدنا الصراط المستقیم په باره کې چې یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن خبر کړي و د اهدنا الصراط المستقیم پوری او داغی باره کم خبره لا پوره شوی نو. اهدنا الصراط المستقیم او خای منگ تلار نیغا. چی کل دا اللہ رب العزت شان بیان شو او داغی صفات بیان شو داغی عظمت بیان شو نوز دا اللہ نا سوال کئی او دا طریقه دا دعا چی اول با دا اللہ عظمت بیان کی اخپل عجزی برا اخکاره کی نو دا غینا بعد بیا دا اللہ نا سوال کوا. دا سوال دا گفتو او دا دعا دا گفتو یو ادب دی. یوسو خبری ما کڑیو دا اهدنا الصراط المستقیم ببارکی او خوایا یا ہدایت را کمنگ تا آغا لاری تا چاگا نیغا لار دا پرون منگ دا خبر ذکر کڑیو چی نیغا لار آغا لار دا اللہ دا او مخی دا عبادت خبرو شو نو عبادت تا دا آغا وقت پوری دا اللہ نیشی کولا جسو پوری ہدایت تا تنی ملاو شوی چی ہدایت تا ملاو شی بیتا عبادت کولا شی. دلتا بلا مسئلہ دا یاد کی چی دا اللہ نے نور سنی دی غختلی بلکہ دا اللہ نے غختن دا ہدایت کردی دا او دا ټولو نه قیمتی سی دی چې هغې ته زموږ ضرورت دی. د مال نه د دنیا نه د هر څه نه زیات ضرورت هغه زموږ هدایت ته دی. نو ځکه د الله نه دلته د هدایت غوښتنه شوې ده او چې کله د الله رب العزت نه څه غواړي نو د آخرت غوښتنه د الله نه ډېره کوه او دغه شان په دین کې د ترقۍ غوښتنه ډېره کوه. دکه چې د بعضو خلکو صرف غوښتنې چې هغه د دنیا سره تعلق ساتي قرضي دي او مسلې دي او ګاډی او بچي او ښځه زه دا نه یم چې دا نشي غوښتی دغه هم د الله نه غواړي خو د دې نه غټې مسلې هغه دي چې هغه دین سره تعلق ساتي د آخرت سره چې کومې خبرې تعلق ساتي. نو ځکه دلته سوال هغې د هدایت کړی چې یا الله هدایت راکړه. هدایت آگا ہدایت چی سڑے نیغی لاری تا رواوڑی دا صرف دا اللہ پلاس کی دی. دا طول دنیا کا راجم شی او ہدایت ورکول غواړي یو سړي ته والله دا په نصیب کې هدایت نه لیکلی دا هدایت دته نه میلاویږي او چې الله یې په نیغه لار کې او د ټوله دنیا یې ګمراه کوي نو نشي ګمراه کولی. اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه. او ځکه د کله چې تاسو د دې علماو د تقریرونه درسونه خطبې اورئ او هغه په اوله کې خطبه حاجت و ان الحمدلله چې وي نو په هغې کې دا خبره ذکر کېږي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده او قرآن کې دا خبره ځای په ځای ذکر شوې ده چې الله چاته هدایت ورکړي فلا مضل له نو څوک نشته چې دی ګمراه کړي ومن یضلل فلا هادي له
او چې الله رب العزت راولګي او څوک ګمراه کي نو بیا څوک نشتی چې دته هدایت وکړي. نو توفیق د هدایت د الله په لاس کې دی. هر چې انسانان دي لکه پیغمبران، علما، واعظین، بیانونکي، نصیحت کوونکي، د هغوی په لاس کې دغه هدایت ته چې تا ته لار وښیي، بس دې لارې ته راړول د الله رب العزت کار دی. نو هر وخت هدایت د الله نه غواړه، هر وخت هدایت غواړه. نو دلته سوال دا دی چې موږ سهار ماښام د الله نه هدایت غواړو، نو موږ خو په هدایت یو چې هغه ته په مانځه کې ولاړ یو. نیغه لار څه ته وایي؟ زه خو په نیغه لار ویمه، نو څه به ورته وایي؟ دا یو وجه ده، دا یو جواب دی. لا خو صحیح شو، موږ محتاج یو، خو هدایت یو سړی وي، زه هدایت یافته یم. اول خو دا خبره یاده کړئ، یعنی د خپل ځان په باره کې به داسې تزکیه نه کوئ چې زه دیندار او زه هدایت یافته او زه پلانی او زه علانې. الله وی فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. الله وی د خپل ځان تزکیه او صفتونه مه کوئ، الله ته پته ده چې څوک پرهیزګاره دی او څوک نه دی. او دا ډېر د کمزوري سړي کاري. زه کله ناکله د دې منبر باندې د ناس سړي نه یا د عامو خلکو نه واورم که نه، ما ته یعنې زه په خپله حیا محسوسوم. یعنې یو سړی ما ته لګي که نه خپل صفت کوي، زه پلانی او زه ډېر او زه داسې او زه دغه دینداري، زه حیا محسوسوم. زه دا دی په څه خبرو کې لګیا دی. یعنې موږ به صحیح یو، زموږ عبادت به صحیح، زموږ دینداري به صحیح، زموږ هدایت به صحیح. نو یو خو دا خپله تزکیه به نه کوې، بله که یو سړی وي چې په هدایت یو سړی دی، مونځ اودس کوي، دینداره دی که نه، نو بیا اورېدی د هدایت سوال کوي، مسلمان دی، یعنې ده په سوچ کې اسلام بس دقه هدایت دی. نو اسلام یې قبول کړی، مونځ اودس کوي، تلاوتونه کوي، نور هدایت څه ته وایي؟ جواب د هغې یو دغه دی کوم چې دې ملګرو راکړو چې یعنې یا الله په دې هدایت هم وساته. هدایت خو ته میلاو شو، اوس په دې هدایت باندې اوسېده په کار دي. د هغې دپاره ته په مخه دا سوال کړي. او یو بله خبره، امام ابن القیم رحمه الله په یو کتاب کې ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده، دې جواب یې کړی دی. هغه وایي بنده چې د الله نه هدایت غواړي او دی په هدایت یي، یو بنده د الله نه هدایت غواړي او دی په هدایت دی. ولې؟ نو هغه دا وایي کم څه چې موږ ته معلوم دي، دې ته غوږ کښېږدئ، کم څه چې موږ ته معلوم دي هغه ډېر لږ دي په نسبت د هغه څه چې موږ ته معلوم نه دي. نو دی چې دا هدایت غواړي نو دقه څه معلومول غواړي دا کم چې ده ته معلوم نه دي. دغه شان بیا هغه دا وایي ډېر څه چې موږ یې کول غواړو او نشو کولی ځکه زموږ طاقت نشتی، دی د هدایت کې دقه غواړي. لکه یو سړی هدایت یافته دی، ښه دینداره سړی دی، خو ډېر د ده په زړه باندې نور هم ډېر عبادات ارمانونه دي، خو دی کولی نه شي. څه عذر دی، څه مسله ده. دی چې دا هدایت غواړي دی دقه غواړي چې زه دغه کارونه وکړم. بعض عبادات داسې دي چې د سستۍ د لاسه زموږ نه پاتې دي، کولی شو خو سستي د لاسه هغه زموږ نه پاتې دي. ته چې دا هدایت غواړي نو ته دقه غواړي چې دغه کارونه وکړم دا کم چې د سستۍ د لاسه پاتې شوي دي. او دغه شان څه چې موږ ته لنډ او غونډ معلوم دي، تفاصیل یې موږ ته نه دي معلوم، موږ چې دا هدایت غواړو موږ دقه وایو چې یا الله د هر سره ته په تفصیل سره وښایه. معنی دا چې هر وخت موږ کې څه نه څه کمیش دي. او دا یې ناشنا خبره کړې ده، وایي څه چې موږ ته معلوم دي هغه ډېر لږ دي په نسبت د هغه څه چې موږ ته معلوم نه دي. نو زه چې هر وخت دا وایم چې یا الله ما له هدایت راکړه، ما له هدایت راکړه، ما له هدایت راکړه، نو وایم چې هغه څه راته وښیه کوم چې ما ته معلوم نه دي. او د هغه څه طاقت راله راکړي د کوم چې د کولو طاقت نشتی، یا طاقت شتی خو د سستۍ د لاسه زما نه پاتې دي. نو دې ته خو موږ هر وخت محتاج یو، که نه؟ که نه تاسو ټول پوره یې، هر وخت ورته محتاج یو. او رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دا وي هغه هدایت ته محتاج یو. نور انبیاو نه داسې دعاګانې را نقل دي، صحابه کرامو به دا وي، د امت نیکان خلک دا دعاګانې غواړي. نو موږ ټول هدایت ته محتاج یو. او بعض خلک په دې خفه شي ته ورته الله دې له هدایت درکړي. ولې؟
نو د ولي څه جواب دی؟ موږ ټول هدایت ته محتاج یو. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لاره نیغه. تاسو ته دا ویم چې کله دا سوال د الله نه کوئ که نه مانځه کې، نو د زړه نه یې کوئ چې یا الله ما ته لار وښایه نیغه او زما دې زړه ته حق وښایه. ځکه چې اصل باچا د بدن هغه دا زړه دی چې یا الله زما دې زړه ته دا حق وښایه، او یا الله ما ته حق راښکاره که او باطل راته باطل راښکاره که. او ډېر خلک په مانځه کې دا دعا غواړي اهدنا الصراط المستقیم، او هغه ښه په ګمراهۍ باندې دي. او دا وی اهدنا الصراط المستقیم، او هغه د ګمراهۍ په هغه تیرو کې پروت دی چې هېڅ رڼا ورسره نشته. وجه دا دی چې ده چېرته دا سوال محسوس کړی نه دی او نه کوشش کړی د حق د لټولو. دغه شان چې کله د الله نه هدایت غواړي که نه، نو هدایت دا دی چې ته حق وپېژنې، ورسره حق پرست وپېژنې، باطل وپېژنې او باطل پرست وپېژنې. دا بعض خلک زموږ د عوام خو لا پرېږده، بعض مولیان هم دا خبره کوي چې دې ته څه ضرورت دی چې ته په منبر باندې وایې چې دا خبره غلطه ده او د پلاني مولوي صاحب عقیده خرابه ده او هغه داسې او داسې. نه دا لازم دی دې بیانول چې موږ ته خو باطل پته ولګي باطل څه ته وایي. ته چې دا وایې یا الله ما ته لاره نیغه وښایه، چې نیغه درته معلومه شي نو کږې به درته معلومې شي که نه؟ که نه کږې نه معلومې؟ چې څو پورې دې کږې نه یې معلومې کړي نیغه درته نه معلومېږي. دا یاده که. نو دا د دې بعضو هسې پته وي چې دا فلسفه د کوم ځای نه راوړې ده او نه عقل ته پرېوځي چې بس رڼا راشي تیاره وي پخپله ختمه شي. چا دا خبره ذکر کړې ده؟ ته به لازم د تیاره معلومې، د ګمراهي به معلومې چې یاره دا خبره غلطه ده چې زه تې ځان وساتم. نو اوس به تې ځان ساتي چې ځان دې ته وساتو ته نیغې لارې ته راواوړېدې. نو دلته دا خبره ورسره یاده کړي. دغه شان هدایت صرف د ځان دپاره مه غواړه، هدایت د خپلو بچو دپاره، هدایت د خپل مور پلار دپاره، هدایت د خپلې ښځې دپاره، د خپلو ملګرو دپاره، د خپلو خپلوانو دپاره. دا د دې ټولو سره ستا خیرخواهي ده. او ډېرو خلکو ته خیرخواهي دغه ښکاري چې زه د میاشت په اخره کې یو 200 روپۍ لېږم، بس دا ګټه خیرخواهي ده. مور پلار له مې کمره مزېداره جوړه کړې ده، وخت په وخت یې تپوس کوم چې دوایي ته خو ضرورت نشته، بس دا غټه خیرخواهي ده. نه، د دې نه غټه خیرخواهي هغه دا ده چې ته هر وخت الله ته سوال کې د دوی د هدایت دپاره، او د دې دپاره چې یا الله په دې هدایت مضبوط وساتي. ښځه بچي، خصوصا بچي. ما بلو ملګرو ته دا خبره کوله یو ځای کې پروګرام، ما دا په ځان باندې یو قسم لازم که چې ته په مانځه کې په سجده کې خپلو بچو ته په هر مانځه کې کم سے کم یو پیر د هدایت سوال د هغوی دپاره کې. دا طریقه جوړه کوي. ځکه چې که الله رب العزت دوی ته هدایت نه کوي که نه، نو ما ورته که داسې زور ولګو چې رازمکه او اسمان یو کړو، موږ دوی ته هدایت نشو کولی. او چې الله یې نیک عمله کړي دا بچي، نو مور پلار یې بېدینې او هغه نیک عمله. نو ځکه د بچو دپاره هر وخت سوال د څه کوئ؟ د هدایت. د مور پلار دپاره، د ملګرو دپاره، خپلوانو دپاره. نو ځکه دلته دا قیمتي څه د الله نه وغوښتی شو، اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم، لار داغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی. انعام. اوس یو سړی وایي چې د دغې نه بعد دا ولې ذکر کوي؟ تا د الله نه سوال وغوښتو چې یا الله ما ته څه وښایه، ما ته څه وښایه؟ نیغه لاره. نو چې کله دی ته د نیغې لارې سوال وکړو، نو مناسب دا دی چې ته ښایسته ملګري هم د دې لارې دپاره وغواړي. هر سړی دا غواړي چې زما سره په دې حق باندې، په دې دیندارۍ، په دې ما سره ملګري وي. او چې ملګري سړي سره وي، نو په نسبت د دې چې یوازې دینداري کول ورته اساني، بل دا چې خیرخوا ملګري، نور هم ډېرې فایدې پکې. نو ځکه دلته اوس د ملګرو سوال دی چې یا الله لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دی، د هغوی سره مې ملګری کړه. انعام د الله
یعنې د ټولو لوی انعام الله په هغوی دا کړی دی چې نیغه لارې ورته ښولې ده. انعام پې الله دا کړی چې الله ترې راضي دی، انعام پې الله دا کړی دی چې په نیغه لارې ساتلي دي، انعام پې الله دا کړی دی چې جنت ته یې بولي دي. او دا څوک دي؟ د دې تفصیل په سورة النساء کې دی. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انبیاء، رشتینی خلق، دیندار، شهیدان، دا خلق دی چې الله په انعام کړی. نو لار د دوی هغه نیغه لار راته وښیه چې دوی پرې روان دي. د دې نه دا مسله ثابته شوه چې ته یوازې نه یې په دې حق باندې، او که ته په یو زمانه کې یوازې که نه، او په یو علاقه کې یوازې، نو دا نسبتاً ته یوازې، یا خو یو زمانه یو وخت دې سره هغې ته یوازې شوي، یعنې په دې لار ډېر خلک تیر شوي دي او ډېر پرې روان دي او ډېر به پرې راځي، نو ته یوازې نه، او یا د علاقې په نسبت ته یوازې، دې علاقه کې تا سره په حق باندې څوک ملګری نشتی په نیغه لار، یعنې نور خوا او شا کې ډېر داسې شتي چې هغه په نیغه لار روان دي، نو یوازې نه. او دلته دا فایده هم ده چې کله ته د الله نه سوال وکړو د نیغې لارې، زړه ته یره راغله چې یاره دا خو به زه یوازې شم، کلي کې به څه کوم، رسم و رواج سره به څه کېږي، مور پلار سره به څه کېږي. جواب د هغې دا وشو چې نه، په دې لار باندې نور هم ډېر خلک شتي، یوازې ته نه. او داسې نیغه لار څه د اوس نه ده جوړه شوې چې اوس پې تا اولنی کس یوازې روانې، پخوا پې هم ډېر تلي دي، اوس پې هم الحمدلله خلک شتي. قیامت پورې به داسې خلک لازم په ځمکه یي، اگر که عدد یې لږي خو هغه به په نیغه لار یي په هره زمانه کې. نو ته یوازې نه یې په نیغه لار. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې الله تا پې انعام کړی دی، د نیکانو خلکو په لار مې روان کړې الله. دې بل مطلب دا شو، هغه خلک چې الله ته ترې راضي شوی، ما د هغوی په لار روان که. غیر المغضوب علیهم، چې نه غضب کړی شوی دی په هغوی، ولا الضالین، او نه ګمراهان دي. دا انعام الله په چا کړی دی؟ نو د هغې نور تفصیل چې نه پې غضب کړی شوی دی او نه ګمراهان دي. او بعض علما وایي نه، د دې تعلق د لارې سره دی، نو بیا به ترجمه داسې کې غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې غضب پې کړی شوی دی، او نه لار د هغه کسانو چې ګمراهان دي. او دواړه خبرې صحیح دي. ګوره غټه مسله دلته چې کومه غوښتی کېږي د الله نه، هغه دا چې یا الله ستا د دشمنانو د لار نه مې وساته. نو سم خیال دی چې یو سړی مشابهت کوي د الله د دشمنانو سره، د هغوی رسم و رواج، د هغوی طریقې، د هغوی چال چلن، او بیا سوال دا کوي یا الله ما ته نیغه لار وښایه. څنګه تر الله نه نیغه لار غواړي، او ته د هغه خلکو په نقش قدم رواني چې هغه په کږو باندې روان دي. دلته دوه قسمه خلک ذکر شو، یو هغه چې غضب پې کړی شوی دی، او دویم ګمراهان، او دا یهود و نصارا دي. او سبحان الله، یعنې موږ به کوشش دا کوو چې د آیت د اولني سره د اخرني سره څه تړون دی، او بیا د دې کوم صورت چې موږ ختمو د دې اخرني آیتونو د دې بل آیت د بل صورت د چې کوم موږ شروع کوو د دې د اولني سره څه تړون دی، دا وبیانو. اوله کې کوم آیت دی؟ الحمدلله رب العالمین. څه ترجمه ده؟ ټول د کمال صفتونه الله لره دي چې پالون کې د عالم دی. اوس سوچ دا وکړه چې اولني سر د آخرني سر سره څه تړون دی؟ تړون دا دی چې ته وایي العالمین، عالم. نو آخره کې دا بیان شو چې عالم کې یا خو هغه خلک دي چې الله پې انعام کړی دی، یا هغه دي چې الله پې غضب کړی دی، یا هغه دي چې ګمراهان دي. نو تفصیل د عالم وشو. نو اولنی سر د آخري سره تړون دی، تړون لري. المغضوب علیهم د یهود دي چې په دوی باندې غضب کړی شوی دی، او ضالین ګمراهان د نصارا دي. خو لازم نه دی چې دلته به مراد هم دقه صرف یهود و نصارا، نه،
په د یهودو نصاراو کې یو صفت دی چې د هغې د لاسه په یهودو غضب کړی شوی دی او نصارا ګمراه شوي دي. هغه صفت والا چې څوک هم هغه دې کې داخل دي. او حدیث کې راځي د عدي ابن حاتم رضی الله عنه روایت دی، امام احمد امام ابن حبان راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي المغضوب علیهم الیهود، او الضالین چې دی وایي دا النصارا دي. صفت څه دی؟ یهودو کې دا صفت چې هغوی سره علم و عمل نه و، نصاراو کې دا صفت چې هغوی سره عمل و علم نه و، او دواړه په ګمراهۍ دي. نو هر هغه څوک چې هغه کې دا صفت راغی چې علم ورسره او عمل نه کوي او عمل ورسره او علم نه، نو دوی په ګمراهۍ دي. په دې خو سړی پوهېږي چې علم ورسره شته عمل نشته ګمراه دی، خو دا چې عمل کوي او علم ورسره نشته دی څنګه ګمراه دی؟ اکثر د اعمال هغه بې دلیله وي ځکه چې علم ورسره نه. او وګورئ دا زموږ په دې امت کې دا کم تصوف والا چې دي او دا بابا پرست او پیر پرست او دا داسې پسې ورځه بیا دغه خلک دوی اکثر په بدعاتو خرافاتو کې پراته وي، وجه دا چې دوی سره علم نه وي. نو چې علم د سره نه وي بیا به ته ګډوډ روانې. دا اوسه پورې یعنې موږ پښتنو باندې به نظر واچو. زموږ پښتانه الحمدلله هغه قوم دی چې د دوی د دین سره یو تعلق دی، د مشرانو نه واله او د اوسه پورې الحمدلله. اگر که په وخت په وخت په هغه تعلق کې فرق راځي، کله هغه تعلق ښه شي او کله هغه تعلق کمزوری شي، خو جملتاً پښتون هغه قوم دی چې د هغوی تعلق د دین سره ډیر دی الحمدلله. اوس ګوره که زموږ مشران وګورې د هغوی هم تعلق و دین سره، او که اوس زموږ دې نسل ته وګورې نو الحمدلله دوی هم تعلق دی دین سره. خو که تاسو یو خبره کتلي چې پخوا ډېر څه کېدو چې هغه بې دلیله اوس نه کېږي که نه؟ پخوا ډېر څه کېدو موږ یې منو چې زموږ پلار نیکه کړي دي، اوس موږ وایو نه دا نشتي. نو د دین سره خو تعلق د هغوی هم د دین سره تعلق زموږ هم دی، فرق دا دی چې هغه وخت کې د علم کمی و. خیال هم دی که نه؟ یعنې دین هغه وخت کې مو، خو په دین کې هغوی هغه څه یو ځای کړي و چې هغه د دین نه نه و، خو وجه یې دا و چې علم ورسره نه و. نو که چا ورته هم څه خبره بیان کړې ده هغوی پرې عمل کړی دی دا په دین کې دي، هلته بې پوهه نه و. اوس د خلکو سره الحمدلله په نسبت د پخوانۍ زمانې شعور ډېر شو، علم ډېر شو، نو ډېر څه چې پخوا ورته دین ښکارېدو نن دا خلک وایي چې دا دین نه دی. ولې دین نه دی؟ علم راغی. نو فایده د علم هم ولیده چې علم د سره یي نو ته به د بدعاتو خرافاتو نه څه بچ به په ډډه به. نو دا په یهودو کې یو دغه صفت و نصاراو کې یهودو سره علم ډېر زیات دی. او په مولیانو کې چې ګمراه شي په مولیانو کې نو دکې صفت ته چا راشي؟ د یهودو. د یهودو عوامو کې او د پیرانو میرانو کې چې ګمراهی دکې صفت ته نصاراو راځي. عمل ډېر کوي، کوشش ډېر کوي، خو هلته اعمالې بې دلیله وي، بیا هم په ګمراهۍ کې. نو الله رب العزت دې دواړو صفاتونه موږ وساتي. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی، وایي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وایي تاسو به د پخوانو په نقش قدم ځئ. خامخا به په دې امت کې داسې خلک وي چې هغه به د پخوانو په نقش قدم ځي. یو حدیث کې راځي چې صحابه کرامو یا رسول الله یهود و نصارا یادې؟ وایي نور څوک یادو؟ او وایي دومره به تاسو د هغوی په نقش قدم ځئ چې لیش په لیش سنګل په سنګل به تاسو په هغوی پسې شاته ځئ، تر دې که چېرته دوی د خادمۍ دې سوړې ته ورننوتو که نه نو تاسو به پسې هم ورننوځئ. په داسې دور کې چې کوشش د دې ځوانانو د طبقې هغه د تقلید روان دی د یهودو نصاراو د انګریزانو د یوروپ د هندوانو، په داسې زمانه کې دې سوال ته زموږ ډېر زیات ضرورت دی.
چې الله موږ ته لار د مؤمنانو وښایه، لار د دیندارو، او موږ وساته لار د دې خلکو د لار نه. الحمدلله مسلمان عزتمند دی په خپل دین باندې، په دې دین الله عزتمند کړی. موږ ته ضرورت نشته چې موږ د انګریزانو پیښې کوو، موږ ته ضرورت نشته چې موږ د هندوانو چلونه کوو. موږ سره الحمدلله خپل ثقافت دی، موږ سره دین دی، موږ سره قرآن دی، موږ سره حدیث دی، موږ سره تعلیم دنیوي هم شته الحمدلله. زموږ خپل کلتور دی. که یو سړی عزتمني که نه عزتمن، نو هغه ته د دې خبرو احساس وي. چېرته به ته یهودي، نصراني، انګریز، هندو وی نه نی چې هغه د مسلمانانو خاص لباس اچولی یا د مسلمانانو پیښې کوي او په دې فخر محسوسوي. چې ته لیدلی نو مسلمان ولې د هغوی په پیښو کولو باندې فخر محسوسوي؟ دا ذلت دی، الله دې موږ وساتي. الحمدلله زمونږ خپل دین دی، زمونږ ثقافت دی، زمونږ کلتور دی، موږ مسلمانان یو، موږ د الله بندګان یو. زمونږ د ژوند یو طریقه ده، یو رسم موږ سره موجود دی چې په هغې باندې خپل ژوند موږ تېرو. نو موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې د نورو خلکو نه چلي زده کړو، بلکې دې خلکو ته ضرورت دی دې نورو ته چې زمونږ نه چلي زده کړي. ځکه چې زمونږ سره هغه دستور دی، هغه کتاب دی موږ سره چې د قیامته پورې څه دي او د قیامت نه بعد به څه کېږي، دا ټول پکې بیان شوي دي. نو موږ چا ته څه ضرورت لرو؟ هېڅ ضرورت نه لرو موږ الحمدلله. ها دلته دا یو غټه فایده یاده کړئ. ګوره، ګمراهۍ والا پیژنده هدایت دی. دا فایده دلته راووته، یعنې څوک چې په ګمراه یا په غلطه لار روان دي، د دوی پیژندل دا څه دی؟ هدایت دی. دا څنګه هدایت دی؟ ته به هغه کار نه کوې کوم چې هغوی کوي. یا لږ ساعت مخکې ما دا خبره ذکر کړه، دا دې ایتونه دا فایده راویستی کېږي. دغه شان دلته ګورې یو غټه فایده وایي نه لار د هغه کسانو یا هغه کسان نه دي چې غضب پې کړی شوی دی. غضب پې کړی شوی دی. دا غضب پې چا کړی دی؟ الله کړی. یهودو باره کې قرآن کې هم راځي من لعنه الله وغضب علیه. خو ګوره الله ذکر نه کو چې دا غضب الله کړی دی، وایي غضب پې کړی شوی دی، مجهول ذکر شو. دا ادب دی د الله سره. نور خو دا واضح دی چې غضب پې چا کړی دی؟ الله پې کړی. خو دلته الله یې پکې ذکر نه کو، دا ادب دی. او د نصاراوه خبره خو واضح ده، ضالین ګمراه د هغوی صفت ذکر کو. ښه مختصر خبره به کوو، هغه دا چې بیا د دې نه بعد آمین ویل چې کله سوره فاتحه ختمه شي، آمین ویل د ثابت دي. وجه دا چې سوره فاتحه دعا ده، او په دعا پسې آمین ویل حدیث کې راځي چې دا مهر دی د دعا، او معنی د دې دا ده چې یا الله زما د دعا قبوله که. آمین معنی ده چې یا الله دا څه چې موږ وغوښتو دا راله قبول که، نو آمین به وی. بیا مسله دلته دا راځي چې یو سړی په مانځه کې، نو د آمین به په زوره وی که رو به وی. ګوره چې په زوره دې ووی رو دې ووی مونځ خو وشو، ګناهګارېږي نه، خو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم څه هغه معلومول غواړي. او هغه دا وه که صحیح حدیث ته امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی د وائل بن حجر رضی الله عنه. هغه وایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وایي ما په منځه کې واورېدو چې رسول صلی الله علیه وسلم سورې فاتحه وي او دیزې ته ورسېدو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقال آمین. نو آمین وی مد بها صوته، آواز یې ورسره اوږد کو، اوچتې کو. دلته بعض وی آمین آواز یې ورسره اوږد کو، نو وی معنی دا نه چې په زوره وی، داسې وی آمین، نو دا الف کې مد ولګو، دی راښ کو. او که چېرته داسې شي نو دا صحابي وی رسول الله وسلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وی، صحیح شو که نه؟ او وی بیا آمین وی، او موږ به د دوی د ترجمه ومنو چې مد بها صوته معنی ده چې د الف یې راښ کودو، اواز یې نه دی اوچت کړی. نو بیا د ده نه سوال وکوی وروره ده څنګه واورېدو چې اواز یې راښ کودو؟
چې د ځان سره وي په پټه نو بیا پته لګي خو پته نه لګي کنه. او د دې وضاحت په بل روایت کې د ښه واضح امام ابو داود راوړی دی رفع بها صوته اواز یې ورسره اوچت کړو. و د دې به څه تاویل کوو؟ به دقه یوه خبره پاتې چې موږ وایو چې زموږ مذهب کې نشته. بس لنډه خبره دا ده یا زموږ پلار نیکه نه ده کړې او داسې حجت نه دی چې قیامت په ورځ ته الله ته بیان کړي. خو نور د دې څه جواب نه کېږي. بله دا چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا نه اذا امن الامام فامنوا، چې امام امین ووایي نو تاسو امین وایئ. یعنې چې امام امین په پټه وایي نو موږ ته څه پته لګي؟ موږ ته څه پته لګي؟ هلته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې امام امین وایي تاسو سره هم وایئ نو خو موږ ته هله پته ولګي چې په زور یې ووایي. امام بخاري ګوره باب تړلی دی په خپل کتاب کې باب الجهر بالتأمین، باب دی په بیان د دې مسله کې چې امین به په زوره وي. او بیا وایي عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما به په مسجد حرم کې امامتي ورکوله، هغه چې به کله ورد ضالین وي امین به وایي، شاته جومات به پسې امین وي، د مسجد حرم به وخوځو په دې امین سره. او امام عطا وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ وایي 200 صحابه کرام ما لیدلي دي چې هغوی به د امین په زوره وي. نو سنت طریقه دا ده چې امین په زوره وویلی شي. دومره په زوره چې دی او خواوشا کې دا کم کسان چې د سره ولاړ دي دوی ووایي، داسې نه چې بلکل ته چغې شروع کړي، نه دغه ته مطلب نه دی. مطلب دا دی چې ته دومره په زوره ووایي چې یو خو یې ته واورې ټول ناول او بیا دا خواوشا کې چې کوم تا سره کسان ولاړ دي په دوی اواز ولګي. او یو حدیث کې داسې هم راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یهود تاسو سره په دې باندې څه کوي؟ حسد ډېر کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي یهود تاسو سره په دې امین باندې ډېر حسد کوي د تاسو چې په زوره وایي. نو دې پورې استهزاء او ټوغې کول دا نه دي پکار، دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او عجیبه دا ده چې دغه مولیان کم چې دا وایي چې امین دعا ده او دعا چې په پټه وی ډېره ښه ده، دا خبره صحیح ده چې دعا په پټه وی ډېره ښه ده، خو چې کوم ځای کې شریعت ویلي په زوره وایي موږ د شریعت تابعدار یو، هلته بیا په زوره غوره ده. همدغه مولوي صاحب چې کله تقریر ته ناستي که نه او اجتماع کې لګیایي نو چې کله دعا وغواړي نو خلک امین ووایي اواز هم رانغی نو بیا ټول په زور ووایي امین. نو دلته ورته ولې نه وایي چې په پټه وایه؟ نو یو ځای که وایي چې یاره دعا د پټولو غوره دي او بل ځای که وایي چې نه دلته یې په زوره ووایي. نو امین دعا ده موږ یې منو، خو چې رسول صلی الله علیه وسلم په زوره امین ویلی دی موږ د هغه تابعدار یو، موږ هم په زوره وایو بس. او موږ امتیان د رسول صلی الله علیه وسلم یو چې څه د الله پیغمبر کړي دي هغه به موږ کوو. د هغې نه بعد دی سورة البقره. سورة البقره دا مدني سورت دی او په دې اتفاق ته چې دا مدني سورت دی. مدني څه مطلب دی؟ بعضو ملګرو دا تعریف وکړو مدني مطلب مدینه کې نازل شوی دی. دا تعریف صحیح دی؟ ولې غلط دی؟ ځکه څه بهر نازل شوي دي. خبره دا نه چې مدینه کې نازل شوی، خبره دا چې د هجرت نه بعد نازل شوی دی مدني دور کې. نو دا مدني صورت دی او دا په قرآن کریم کې د ټولو نه اوږد صورت دی. په ټولو صورتونو کې اوږد صورت هغه دا دی. په دې کې 206 آیتونه دي او په دې کې 40 رکوګانې دي. په دې کې 40 رکوګانې دي. دا صورت چې دی مصحف کې چې کوم ترتیب دی دا کوم موږ سره چې لاس کې مصحف دی قرآن دی په دغه اعتبار سره دا قرآن کې 2 نمبر صورت دی. او باعتبار د نزول باعتبار د نازلېدو دا 80 نمبر صورت دی. باعتبار د نزول څه مطلب دی؟ باعتبار د نزول د نازلېدو په ترتیب سره دا 80 نمبر صورت دی. یعنی د دې نه مخکې د دې صورت نه مخکې 80 صورتونه نازل شوي
نو دا 80 نمبر صورت نازل شوی دی. سورت البقره د دې ډیر نومونه دي، مشهور نوم دکه دی سورت البقره، ځکه چې دې کې د غوا قصه بیان شوې ده، بني اسرائیلو په دور کې چې دغه واقعه راغلی او د هغې تفصیل به راځي انشاءالله. نو ځکه دې باندې هغه نوم کېښودی شو البقره، سورت البقره. د دې یو بل نوم دی سورت الزهراء. الزهراء پړقیدون کی ستوري ته وایي، پړقیدون کی ستوري ته. او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اقرؤوا الزهراوین، دا دوه پړقیدون کی ستوري لولئ، البقرة و سورة آل عمران، هغه سورة بقره و آل عمران دي. نو دا لولئ، قیامت په ورځ به موږ که تاسو ته د اولنۍ ورځ دوره چې موږ شروع کولو موږ ویلو چې دی به سوری جوړ کړی په خپل ملګري باندې. نو د دې یو نوم دا دی. او دغه حدیث صحیح مسلم کې دی. د دې یو بل نوم دی سنام القرآن، د قرآن اوچته قبه، د قرآن اوچته قبه. او د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث یو روایت نقل د هغوی د هر شي اوچته قبه او د قرآن اوچته قبه چې دغه سورة البقره دی. او دغه شان دې ته فسطاط القرآن هم وایي، د قرآن غټه خیمه. ولې د قرآن غټه خیمه ده؟ اوږد صورت دی. او تعجب به وکړئ، ګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه دا صورت په 12 کاله کې زده کړه تلاوت، تفسیر، ترجمه، عمل، دا هر څه دا ځکه د هغوی طریقه دا وه چې آیت به یې واورېدو، اول خو به د آیت ځان دا به وایي څنګه، بیا د دې معنا، مقصد، تفسیر، عمل. 12 کاله پکې دا لګېدلي. او روایت کې راځي امام بیهقي راوړی دی، وایي چې کله دا صورت ختم کو نو اوښان یې حلال کړي وو په خوشحالۍ کې. او د هغه زوی عبدالله بن عمر دا په 8 کاله کې ختم کړه. نو داسې نه چې ستاسو ذهن ته راشي چې موږ خو بیا ډېر تکړه یو، ځکه چې موږ خو د ورځ کې هم کړ ویستی شو، ورځ خو لا ما ګټه خبره وکړه، نیمه ګنټه کې ته هم وزو راوځو. دغه زما مطلب دغه نه دی. داسې خو هغه داسې علم والو، داسې پوه خلک، فصیح او بلیغ، او قرآن د هغوی په مخکې نازل شوی دی. مطلب دلته دا دی چې په دې داسې پوهېده چې یاره د الله څه مراد دی، بیا په هغې عمل کول، نو بیا به هغوی بل آیت ته واوړېدو. زموږ خو شوق دغه چې بس اخرې ته به کله رسو، او د هغوی مقصد دا و چې په دې به عمل څنګه کېږي او څومره به کېږي. نو ځکه به هغوی ډېر وخت اړوله. دا صورت ډېر ناشنا صورت دی، سورة البقره. حدیث کې داسې راځي، او دا حدیث چې دی امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپلو کورونو مقبرې مه جوړوئ. ان الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، شیطان د هغه کور نه تښتي چې هلته سورة بقره ویلی کېږي. نو دې صورت کې دا برکت دی چې څوک د دې تلاوت ډېر کوي، او کوم کور کې تلاوت ډېر کېږي هغې نه شیطان تښتي. او مخکې موږ سره هغه حدیث تېر شوی چې کم سړی رسول وسلم وایي تلاوت ډېر کوي نو د جادوګرانو پې وس نه رسي، د جادوګرانو پې وس نه رسي. نو کور کې د دې تلاوت وخت په وخت کول پکار دي. لازم نه ته روزانه سورة بقره ختمې، خو د دې د سورة بقرې څه نه څه برخه هغه روزانه کور کې تلاوت کول پکار دي. او بعض خو تلاوت به یې لګولی په کور کې، نه یې ورته سره څه توجه شتي نه نور څه، خو به تلاوت لګېدلی دی چې پیریان رانه شي. مړه د الله د کتاب دې دپاره نه دی، د الله د کتاب قدر کوه، په خپله یې ووایه
او چې د بل چا تلاوت ولګي لکه توجه وله ورکړه. د الله کتاب دې دپاره نه یې رالیږلی شوی چې تا په کورونو کې صرف د پیریان د ځغلولو لپاره لګولی یا د شیطانانو یا د جادونه بچ کېدو لپاره. بس غټ مقصد دی قرآن باندې عمل کول دي. نو د الله نه یره پکار ده او ورسره د الله نه حیا پکار ده. قرآن دې دپاره نه دی چې تا په ګاډي کې م ایښودی دی او اکسیډنټ ونه شي او کور کې دې ځوړند کړی دی چې څوک یې نظر نه کړي. قرآن دې دپاره دی. اصل مقصد د قرآن چې دی هغې له راشي. دغه شان دا صورت حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به دا صورت او صورت آل عمران د خپل ملګري دپاره د الله سره بحث کوي چې یا الله ویې بخه یا الله معافي کړه. دا دومره عظیم الشان صورت دی. صحابه کرامو به د هغه چا ډېر قدر کو او ډېر تعظیم به کو چې چاته به دا صورت او صورت العمران یادو او هغه به پوه. او ځکه انس بن مالک رضی الله عنه یو دا حدیث او دا روایت امام احمد راوړی دی. وی کان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران چې په موږ کې به چا سورې بقره یاده کړه او صورت آل عمران جد فینا نو دی به په موږ کې ډېر اوچت شان والا شو. یعد فینا عظیما دی به په موږ کې ډېر اوچت سړی ګڼلی کېدو. او رسول صلی الله علیه وسلم به کله داسې م کول چې چاته به سورې بقره یاده وه او ملګري به یې چېرته لیږل یو جماعت نو دغه کس به پې مشر کو چاته چې به سوره بقره یاده وه. نو دا دومره عظیم صورت دی. سورت البقره مقصد د دې صورت څه دی؟ او مخکې را ذکر کړي چې هر صورت یو مضمون دی او د هر مضمون یو مقصدي موضوعي. مقصد د دې صورت دا دی د عقیدې اهتمام. غټ مقصد دا دی. په دې صورت کې د عقیدې ډېرې مسلې په تفصیل سره بیان شوي دي. دغه شان مقصد د صورت بل دام دی چې د یهودو حقیقت پکې بیان شوی دی. په دې صورت کې الله رب العزت د یهودو حقیقت ټکي په ټکي بیان کړی، ټکي په ټکي. او د هغوی بعض عقیدې الله رب العزت دې صورت کې ورسره مناقشه کړې ده، بحث مباحثه ورسره کړې ده هغوی د عقیدو په باره کې. دغه شان بعض شرعي احکام پکې الله رب العزت ښکاره کړي دي. نو د دې صورت غټ مقاصد دغه دي. که موضوعګانو له راشو نو په دې کې یو غټه خبره دا بیان شوې ده چې قرآن د هدایت کتاب دی. دغه شان په دې صورت کې د مؤمنانو صفات بیان شوي چې مؤمن چاته ویلی کېږي. اوس که څوک دا غواړي چې دی هغه مؤمن شي د کوم نه چې الله راضي دی نو سوره بقره دې وګوري چې دغه صفات په ځان کې راولي. بیا په دې صورت کې د کافرانو صفات هم بیان شوي دي او د منافقانو هم. او دا خبره ښه واضحه بیان شوي ده چې خلک درې قسمه دي: مؤمنان، کافران، منافقان. او په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې وی پرېږده مړه دا خلک ټول به یوي او توړ مه راوله. لازم توړ په خپله راځي چې کله ته صحیح دین بیانې قرآن او حدیث نو توړ به راځي. څوک یې بلکل مني نه، څوک یې ښه صحیح مني عمل پې کوي او څوک به منافقت کوي. نو لازم به خلک په څو فرقو کې تقسیمیږي، په دریو کې. دا خبره سوره بقره کې ده، زما خبره نه ده. په دې صورت کې د آدم علیه السلام واقعه، د هغه د پیدایش ذکر، د ملایکو هغه ته سجده لګول، د ابلیس سجده نه لګول، د ابلیس د جنت نه وته، دا په دې صورت کې بیان شوي. دا شان په دې صورت کې د بني اسرائیلو بعض واقعات د موسی علیه السلام سره هغه بیان شوي دي. د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې چې کوم یهود دي د هغوی بعض خبرې پکې بیان شوي دي. او په دې کې د ابراهیم علیه السلام تذکره شوې ده چې ابراهیم علیه السلام څنګه سړی و. په دې صورت کې د قبلې مسله بیان شوې ده چې د مسلمانانو قبله کومه یوه ده، مخکې کومه وه او بیا وروسته کم طرف ته بدله شو. په دې صورت کې نیکي څه ته وایي دا خبره واضحه بیان شوې ده چې نیکیانې څه دي. په دې صورت کې
خاندانی مسئلې بیان شوي دي، یعنی کورنی مسائل هغه په دې صورت کې تفصیلاً بعض بیان شوي. په دې صورت کې بعض واقعات چې الله پکې مړي را ژوندي کړي دي په دنیا کې هغه پکې بیان شوي دي. او په دې صورت کې د طالوت او د جالوت قصه بیان شوې ده. په دې صورت کې د الله په لار کې مال لګول او د هغې طریقه دا خبره تفصیلا بیان شوې ده. او په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې د مال حفاظت به څنګه کې او د حرامو نه به ځان څنګه لرې ساتي. او په دې صورت کې دا مسله بیان شوې ده چې دعا څنګه غوښتی کېږي او آیا دعا الله قبلی او که نه قبلی. او په دې صورت کې بعض احکام الله تفصیلا بیان کړي دي، لکه د قصاص مسله، د روجې مسله، د منځه بعض احکام او داسې نورې مسلې. دا ډېر عظیم الشان صورت دی او په دې باندې پوهېده لکه ما چې صحابه کرامو به د هغه سړي ډېر قدر کو. وجه دا چې په دې باندې پوهېده څه وړه خبره نه، ځکه چې ته تقریبا 2.5 سپارو باندې د قرآن پوهېږي. بیا 2.5 سپارې یو خو هسې دلته اورېدی، لکه دا بعض ملګري دغه شان ناستې سړي ته هسې ګوري. دغه پوهېده نه ویم چې یو سړی دا خبره یاده کړي، نوټ یې کړي، عمل کې راولي، نورو ته بیانوي، نو چې کوم سړي کې دا صفات دي او دی په سورې بقره ښه پوهېږي، دې کې شک نشي چې دا ډېر اوچت انسان دی. نو دا صورت به زموږ نه ډېر ټیم علي، ټول نه زیات ټیم په تفسیر کې هغه دا صورت علي. یو خو دا چې دا اوږد دی، بل دا چې په دې کې ډېرې مسلې چې کله حل کړی شي نو پر روانو درسونو کې بیا د هغې بیانولو ته ضرورت نه وي. نو دلته پې سړی پوه شي. او یو تاسو ته د زړه نه دا خبره وکړمه، که څوک په قرآن پوهېده غواړي یاله یو خاصې دا چپهیز غونته کي، دا ورځ راتله 2 ورځې نه راتله، هفته کې یو پیر راتله، هغوی ته څه مشکل نشته، هغه چې هر څه کوي کوئ. خو که دا یقینا ته دې دپاره ناست چې زه د الله په کتاب پوه شم که نه، نو غیر حاضري به نه کې. وجه د هغې دا ده چې د قرآن داسې کتاب دی چې ټول د یو بل سره تړلی شوی دی، او چې په اول سر یې صحیح پوه نه شوې په آخرني سر به یې پوه نه شي. ځکه چې ډېرې خبرې به زه بیانوم او بیا به تا ته پر روانو ورځو کې ویم چې دا بیان شوې ده، نو ته په هغې هله پوهېدی شي چې کله ته په اولني درسونو کې ناست او هسې که خوند له ځای راځئ یا کله ناکله سړی وایي زه کېږم نو قرآن دی هسې، نو د هغوی خبره نه کوم، ځکه چې هغو خو هسې مقصد دا نه چې زه به پوه شم، صرف حاضرېدل دی قرآن مجلس دی. نو دا راته ووایم چې که بالفرض تاسو وایي چې مونږ پوه شو په قرآن باندې، نو څه غیر حاضري مه کوئ که په قرآن باندې ځان پوه کول غواړئ. ګوره د دې مناسبت د سورې بقرې مناسبت د سورې فاتحې سره څه دی؟ سورې فاتحه کې ته ووایي چې یا الله ما ته وښایه نیغه لار، نه لار د ګمراهانو او نه د هغه خلکو چې غضب پې کړی شوی دی. سورې بقره کې د دې خلکو تفصیل بیان شوی دی. بله دا چې هلته لنډه خبره وشو چې یا الله موږ ستا عبادت کوو، نو په سورې بقره کې د عبادت مسله تفصیلي بیان شو چې عبادت به څنګه کې او څه طریقې ده او څه ته عبادت وایي، د دې صورت کې بیان شوي ده. نو لنډه ده چې سورې بقره تفصیل د سورې فاتحې دی، هغه خلاصه و لنډه او ده تفصیل دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف لام ميم دي ته حروف مقطعات وي، یعنی هغه ټکي چې جدا جدا دي، په عربي کې ته حروف مقطعات وي.
او دا همدقه حروف تهجی دي د عربۍ ژبه کې چې استعمالیږي. الف پای کې دی، لام میم. قرآن نور صورتونه کې لکه حامیم، قاف، نون، کاف، ها، یا عین، صاد، تا، سین، میم، ټول په حروف تهجی کې دي. او دا اوس یاده کوي چې د عربۍ ژبې چې کوم حروف تهجی دي په هغې کې 14 حروف د صورتونو په اوله کې استعمال شوي دي. 14 په حروف مقطعات کې راغلي دي. الف لام میم. د علماو په دې باب کې ډېرې اوږدې خبرې دي په تفسیر کې چې د دې څه مطلب دی. نو چا دا خبره ذکر کړې ده چې دا اصل کې د دې صورت نوم دی، یعنی کوم صورت چې ته وې او په هغې کې دا یي په اوله کې دا حروف مقطعات، نو دا د دې صورت څه دی؟ نوم دی. او دې خبره کې چې دوی سوچ وکړي نو ګوره په دې څه دلایل هم شتي. لکه حدیثونو کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پلانې صورت ووایي، الف لام میم دا صورت یې ووایي، الف لام میم او دا صورت یې ووایي. خو بیا هلته سوال زړه ته دا راځي که موږ دې ته د صورت نوم کېږدو نو الف لام میم نه خو نور صورتونه هم شروع شوي دي. نو بیا جواب د هغې دا دی، بیا طریقه دې سره د صحابه کرامو استعمال کړې هم ده چې ته به دا حروف مقطعات ووایې بیا به ورسره د صورت نوم ووایې چې پته یې ولګي. نو هغوی به داسې ووایي کوم صورت ته ووایي؟ الف لام میم البقره، الف لام میم آل عمران او دیسی. نو د بعضو رای دا ده چې دا څه دي؟ دا د صورت نوم دی. بعضو دا ویلي دي وایي دې کې هر حرف چې دی د هغې نه هغه د الله په نوم کې استعمال شوی دی. دې کې هر حرف د الله په نوم کې استعمال شوی دی. نو بس بیا چې ته د الله کم نوم ته ثابتې. بعض دا وایي چې دې کې هر حرف په یو داسې ټکي کې استعمال شوی دی چې هغه دلته مناسب دي. لکه اوس دلته مناسب څه ګورې؟ لکه الف نه الله شو، لام چې دی د جبریل علیه السلام په نوم کې دی، میم د رسول الله وسلم په نوم کې دی. نو دی داسې جواب یې کوي بعض یا داسې وضاحت یې کوي. دې کې هېڅ حرج نشته. یعنی که څوک داسې ووایي او دا د سلفونو د اقوال نقل دي، عبدالله ابن عباس نه داسې نقل دي او په دې مطمئني، نو موږ ورته ګمراه نه شو ویلی. کیدای شي دا دې صورت نومي، کیدای شي دې نه مطلب دغه یي چې د الله نومونو کې دا استعمال شوي دي او دغه شان داسې بعض الفاظ چې هغه دلته مناسب وي کې دا استعمال شوي. او یو قول دا دی چې د دې حقیقي مراد هغه الله ته معلوم دی. استعمال کړي الله ولې دي؟ وی اشاره ده دې ته چې ګوره دا الف لام میم یا نور چې کوم حروف مقطعات به راځي دا قرآن کریم هم د دې حروفو نه جوړ دی. جوړ معنی یعنی الله چې کومې خبرې کړي دي خو همدغه حروف پکې استعمال شوي دي که نه. نو تاسو چې دعوې د بلاغت او د فصاحت کوئ ای د مکې مشرکانو، یو تاسو هم د دې قرآن د صورت په شان یو صورت راوړئ که نه. زه نو دا چیلنج الله هغوی له ورکو او د اوسه پورې د قیامته پورې لا چا دا سر ته رسولی نه دی. بله چا پکې لا دا خبره هم ذکر کړې ده، وایي دا به د دې دپاره د صورتونو په اوله کې دا ټکي راتلو چې مشرکان ورته غوږ کېږدي. یعنې اوس ویلی شي الف لام میم، نو دا ټکي څه عجیبه دي، الف لام میم څه مطلب؟ نو سړی خبرې ته غوږ کېږدي. نو دې کې تحدي ده، چیلنج دی چې تاسو د دې قرآن په شان قرآن راوړئ. او په دې یو دلیل دا هم دی چې وګورئ ټول هغه صورتونه چې د حروف مقطعات نه شروع کېږي په هغې پسې د قرآن تذکره کېږي. لکه دلته وګورئ الف لام میم ذلک الکتاب. او نور صورتونه به چې کور ته نن لاړې که نه او که شوق دی د معلومولو، نو ټول هغه صورتونه وګورئ چې د حروف مقطعات نه شروع شوي دي د هغې نه بعد به د قرآن تذکره. نو معنی دا چې د قرآن کې هم دا حروف دي چې تاسو نران شئ داسې قرآن یو تاسو جوړ کړئ چې تاسو وایئ دا د انسانانو خبرې دي. الف لام میم
بعضو علماء دا خبر ذکر کړې ده وی څومره آسماني کتابونه چې الله را لیږلي دي په هغې کې د الله رازونه وو په هر کتاب کې به یو خاص راز او په دې قرآن کریم کې دا حروف مقطعات چې دي سر الله فی القرآن دا د الله راز دی الف لام میم ذلك الكتاب دا کامل کتاب دے لا ریب فیه هیچ شک نشتی پدے کی هدى للمتقین ہدایت دا پارا دا متقیانو ذالک الکتاب دا ذالک ندے دا پا عربی کی آغا شیط پی اشارہ که چی تانا لری و تانا اوچیتی تو ذالک ذالک اشاره ده دیتا چی قرآن دیر اوچت کتاب دی دیسیونی هذا الكتاب هذا دا کتاب ندانا آغا کتاب اشاره دیتا چی کتاب سره اوچت دی نسوک چی دا دی کتاب سره بیا تعلق ساتی اگر با موچتی دا کی دی نشی چی او سڑے دی دا قرآن سره تعلق ساتی او اگر دی ذلیلی لازم بدا سڑے عزت منی دنیا کم و آخرت کم ذکر چی دا کتاب سره چی کم کتاب سره تعلق تے اگر کتاب اوچت تی ذالک الکتاب دلتے بلا فائدہ والا چی سوچ پکیو کی وی دغه کتاب دا پورا کتاب چې کوم دی دی کې شک نشته دلته یو سوال زړه ته راځي چې کله چې دا سوره بقره نازله شوه نو قرآن ولې ټول پوره شوی نو څنګه الله وی دغه کتاب علما وی فایده اشاره ده دې ته چې را روان وخت کې به د قرآن د یو کتاب په شکل کې راجمع کړی شوی دا هغه وخت نه اشاره وشو حالانکه دا خو وروسته راجمع شوی دی خو دې ځای کې اشاره دی خبر دی الکتاب کتاب خو هغه کتاب چې وایي کې خبرې راجمع کړی شوي که نه دا کتاب د الله خبرې پکې دي نو د هغه وخت نه اشاره وشوه چې د دې کتاب د دې خبرو انجام دا دی چې دا به په یو کتابي شکل کې په یو کتاب کې به راجمع کړی شوي ذکر دلته الله وی ذالک الکتاب الکتاب کې د الف لام میم د الف لام دې دپاره دی چې د کامل پوره عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه هیچ شک نشتی په دې کې ذره برابر شک په دې کتاب کې نشتی او هدایت ته دپاره د متقیانو ذالک الکتاب لا ریب فیه عجیبه خبره ده د الله رب العزت تی طاقت ته سړی حیران شو دی قدرت ته یعنی کتاب په اوله کې چیلنج ورکړی دی چې په دې کې شک نشتی په اوله کې دا هم نه چې په آخره کې په اوله کې او دا خبره صرف الله رب العزت کولی شي بل څوک یې نشي کولی یعنی دومره مضبوطه خبره چې لا موږ د قرآن سپاره نه دی ویلي دوه نه دی ویلي دریم نه دی ویلي لسم نه دی ویلي اول سر نه درته وایي وی را روانی چې څومره خبرې دي د قرآن د ختمېدو پورې په دې کې ذره برابر شک نشتی معنی دا چیلنج دی پکې که څوک پکې څه راویستی شي راودې باسي که نه او د اوسه پورې لا چا دې کې څه نه دي راویستي دا قدرت ته الله دی او طاقت ته الله دی او ستاسو څه خیال دی چې لکه د دین دا دشمنان د هغه وخت نه اوسه پورې اوده پراته دي چا څه کوشش نه دی کړی کړی دی او لګیا دي خو چیلنج دی ذالک الکتاب لا ریب فیه هیچ شک دی کې نشتی ځکه چې دې کې څوک داسې خبره راویستی نه شي چې هغه ستا شک پیدا کړي ښه اوس که څوک دا وایي چې خلکو خو پکې شک کړی دی هغه د هغه خلکو بیماري ده هغه نقصان په د کتاب نه ده خو دې سړي کې نقصان دی بیمار دی تا ته وایي د مټایي خوند تریخو عیب په مټایي کې دی بیمار کې دی کتاب کې خو شک نشته خو چې اوس یو سړی نه مني
ګوري نه، سوچ پکې نه کوي، د هدایت طلب نه کوي، او دی وایي دې کې زما شک دی، نو دا خو مسله په ده کې ده، په کتاب کې خو نه ده. ذلک الکتاب لا ریب فیه، هیڅ شک په دې کې نشته. هدی للمتقین، هدایت ته دپاره د متقیانو. یاره کله نا کله سړی په دې قرآن کې سوچ وکړي که نه، حیران پاتې شي چې څه ناشنا فصاحت، بلاغت، کمال، حکمتونه یې دې قرآن کې. اسې دې خبرو ته سوچ وکړئ. ښه اوس الف لام میم، بیا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. څو خبرې شوې؟ څلور. الف لام میم یوه، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دی جملو دی یو بل سره دی تړون ته وګوره په دې یو آیت کې. الف لام میم چیلنج دی چې دې قرآن کې چې کومې خبرې دي خو هم دا حروف پکې استعمال شوي دي که نه، نو که تاسو د دې په شان خبرې راوړئ شئ، راوړئ که نه. چا قبول کړی؟ چا سرته رسولی؟ نه شي رسولی. نو چې نشي رسولی نو ذلک الکتاب دا بیا پوره کامل کتاب دی، او چې کامل دی نو لا ریب فیه بیا پکې شک نشتی، او چې کامل هم دی او شک پکې هم نشتی نو بیا حتما دا هدایت دی د متقیانو دپاره. چې معمولي سوچ سړی په قرآن کې وکړي که نه، نو الله رب العزت ناشنا علم درته نصیب کوي. هدی للمتقین، هدایت دی دپاره د متقیانو. یاد کوئ دا خبره، قرآن د هدایت سرچینه ده. ما په اولني درس کې تاسو دا خبره ذکر کړې، د دې نه علاوه بل ځای کې تا ته هدایت نه میلاویږي. قرآن د هدایت کتاب دی، او تا په سوره فاتحه کې د الله نه څه وغوښتو؟ هدایت دې وغوښتو که نه؟ څه دې ووایي؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ماته نیغه لار وښایه که نه. الله دا قصه اوږده نه کړه په تا باندې، انتظار یې د باندې ونه کړو، خو یو څو آیته بعد یې درته ووایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هدایت غواړي دې کې دی که نه؟ تا هلته هدایت وغوښتو، هدایت دلته الله ته وغوښتو چې هغه دې کتاب کې. یو غټه خبره دا یاده کوي، فرق دی په هغه دوو کسانو کې. ته رالی جومات ته دوه کسان ناست دي، دواړو ته قرآن مخې ته پروت دی، دواړه تلاوت کوي. فرق دی په دې دواړو کې. وجه دا ده چې دا یو مقصد د ده دا دی چې د قرآن اخري سر ته ورسي، چې څومره ډېر ټکي ووایي، دا د مقصد دی. هغه بل د هر آیت سره ودرېږي، پای کې سوچ کوي، پای کې فکر کوي، کله ورسره په ژړا شي، کله تعجب وکړي، کله خوشحاله شي، کله پې غونه یې ځیږ شي، کله یې سرمن پسته شي، کله پکې د الله نه سوال شروع کړي. څه به کوې؟ دواړه یو شان دي. یاره چې دې دواړو ته یو شان وایي نو زه یم چې دا به د عقل د ماشومانو د عقل نه وړاندې کم دی. هدایت دې کې د چا دپاره دی؟ د اولني دپاره، دویم دپاره. هدایت کې قرآن کې غواړي که نه، نو بیا به د مقصد به دې دا نه چې ما زر زر ختم کړه. که د بعض د روجې د مسلمانان چې صرف قرآن به یې راغستی په روجې کې، او دا کړار به جوړ، او دا ما ختم کو 3 پیرې څلور. یو بل سړی دی په پوره رمضان کې یو پیر ختم کو. څنګه؟ وایي زه خو ترجمه هم ګورم، زه تفسیر هم ګورم، زه د قرآن سره ژوند تېروم. دا سړی غوره دی دا که نه؟ ما ګوره دا نه دي ویلي چې په تلاوت اجر نه میلاویږي، په خبره به ځان پوه کوئ. خو مقصد اصل د قرآن د نزول هغه دا دی چې موږ پرې ځان پوه کړو، صرف تلاوت نه دی. نو قرآن خو هدایت دی، خو هدایت د دې خلکو دپاره دی، ځکه چې هلته دوی ځان پوه کړو. ښه ډېر خلک د قرآن وایي او ګمراه دي که نه نشتي؟ ډېر شی دي. وجه دا دی چې هغوی چېرته یو ورځ د دې قرآن سره ودرېدلي نه دي، سوچ یې نه دی کړی، فکر یې نه دی کړی. نو دا یو خبره یاده کړئ. بله دا مسله یاده کړئ، ګوره انسانان چې څومره هم کتابونه لیکي او د دې چینی نه پکې
خبره وانغسته چې نه زه قرآن یادوم، نو پوه شي چې هغه کتاب کې به شک کیږي. ولې به پکې شک کي؟ نه د انسان دي څه ټولو د انسانانو خبرې دي. د قرآن نه څه وانغستو. هر هغه کتاب چې هغې کې د قرآن دا خبرې نه وي، او چې کله زه قرآن ویم ما مخکې وضاحت وکړو دې کې حدیثونه راغلي، ځکه قرآن موږ ته حدیثونه د منلو وایي. چې څوک راولګي کتاب ولیکي او د قرآن نه لرې او د حدیثونو نه لرې، په دې کې به شکونه نه وي، شک نه شکونه که نه لازم به پکې، ځکه چې دی هغه چینی له نه دی ورغلی چې هغه اصل د هدایت دی. دغه شان دا خبره یاده که، هدایت هر قسمه هدایت چې غواړي هغه دی قرآن کې تا ته میلاویږي. هدایت د زړه، هدایت د روح، هدایت د بدن، هدایت د لارې، هدایت د بچو، هدایت د ښځې، هدایت د قوم، د ملګرو، د خپلوانو، ستا د ژوند هدایت، د هر قسمه هدایت چې غواړي هغه په دې قرآن کریم کې موجود دی. هدایت به دلته لټې، په قرآن کریم کې به لټې، نه هله به ته په خپل مقصد کې یا مقصد ته به ورسې. یو بله خبره ته ذکر کوم، دا ډېره فایدهمنه ده. قرآن ډېر اوچت کتاب دی، ډېر صفا کتاب دی. ولې؟ د الله خبرې دي که دا قرآن چې د الله خبرې دي او صفا خبرې دي او ښایسته، نو دا ځای هم صفا غواړي او هغه د تقوادار سړي دا زړه دی. هدى للمتقین، هدایت دی دپاره د متقیانو. نو د متقیانو د زړونه لایق د دې دي چې په دې کې د الله کلام وي، ځکه چې هلته د الله کلام پاک دی او د الله کلام پاک دی، ځای پاک غواړي او پاک زړونه هغه د دې متقیانو خلکو دي. نو ځکه هدى للمتقین. نور خو دا هدایت د ټولو دپاره دی، خو فایدت یې د متقیان خلک لري. په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به د دې ځینې خبره شروع کوو چې د تقوا څه ته وایي. او ورو به دا سپیډ هم ډېرېږي، او کم ملګري چې اول پیر دې دورې ته او تفسیر ته کینی، لازم به هغوی ته په پوهېدو کې لږ ډېر مشکل خو بیا به روان شي. او څومره چې سړی د علماو سره په مجالسو کې کینی او د علم مجالس اوري، دومره دی د دین په مسله باندې زر پوهېږي. نو کم ملګري چې اول پیر کینی، اول پیری اوري، اول پیرینی، لازم به هغه ته مشکل دی، ځکه چې مشکل په ما کې دی. دا مشکل په ما کې دی ځکه چې تفسیر بیانو، مشکل په هغه کې دی ځکه چې هغه دیني مجالسو له راغلی نه دی. نو کمی د هغه دی، کمی زمون خو نه دی. او زه خو حتی الوسع کوشش کوم، زه یم چې د وسع پورې به ما چېرته یو څو دو درې علمي اصطلاحات استعمال کړي، کوشش دا کوم چې دا به کوم بیان نه کوم، او هغه علمي اصطلاح هم سري پښتو ته واوړم ښه صحیح، او بیا یې تاسو ته بیانوم چې عوام او خواص ټول پوه شي. چې په دې کې یو سړی نه پوهېږي نو دا د هغه کمی دی. نو انشاءالله چې دې مجالسو کې کېناستې یو څو ورځې بیا به ورسره عادت شو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.